سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان الونډر لوبغاړو ګلبدین نایب د نړۍ مشهوره سوداګریز لیګ د ډیلي کیپټل لوبډلې له ځان سره ساتلی دی، خو نن د شنبې په ورځ د ممبۍ لوبډلې په خلاف د ډیلي لوبډلې نه دی اخیستی. ګلبدین نایب نه هم افغان لوبغاړی سو چې په آی پی ایل کې ګډون کوي او د خپلې لوبډلې سره یوځای سوی دی. ډیلي کیپټل لوبډلې پرون د ګلبدین نایب انځورونه هم خپاره کړل او ډیر دروند هرکلی یې هم وکړی. د ډیلي کیپټل لوبډلې ګلبدین نایب د استرالیا لوبغاړي میچ مارچ پر ځای باندې په 50 لکه هندۍ کالدارو باندې اخیستی دی. د ډیلي کیپټل لوبډلې په آی پی ایل کې 9 لوبې کړې دي چې 4 لوبې ګټلې دي، 15 لوبې بایللې دي. په آی پی ایل کې نن بیا 2 لوبې ترسره کېږي چې په لومړۍ لوبه کې ډیلي او ممبۍ لوبډلې سره مخ شوې چې د ممبۍ لوبډلې د لوبې ټاس وګټي، په خپله د توپ اچونې پریکړه وکړله. د ډیلي لوبډلې په ټاکل شوي 16 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 250 منډې جوړې کړلې. د ممبۍ لوبډلې د 258 منډو هدف په تعقیب کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره په 16 اورونو کې 240 منډې جوړ کړلې چې په 10 منډو په توپیر د ډیلي لوبډلې څخه ستره ماته هم وخوړل. او د آی پی ایل دویمه لوبه هم دا اوس روانه ده چې راجستان او لکنو لوبډلې سره مخ شوي دي چې د لکنو لوبډلې د لوبې ټاس ګټلی دی، په خپله د توپونې پریکړه کړې ده. 6 اورونه پای ته رسېدلي دي، 30 منډې لري، 2 لوبغاړي یې د لاسه ورکړي دي. او نن به د پاکستان او نیوزیلینډ ترمنځ هم 4مه شلاوریزه لوبه ترسره کېږي چې د پاکستان او نیوزیلینډ لوبډلو ترمنځ 3 شلاوریزې لوبې شوي دي چې 2 شلاوریزې لوبې نیوزیلینډ ګټلې دي، خو لومړۍ شلاوریزه لوبه د باران له کبله لغوه شوې ده. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ، نو حتما زموږ پیج سره فالو، چینل در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.